ما ته چې کوم جړا فریاد کوي ما ته چې کوم څه وایي که نه خدای شته او تل به چې ته په خپله په هغه وخت کې په سرو سترګو وجاړې ما ته 27 رمضانه پورې موږ 105 کورنو سره لغه کړی امداد کړی چې کوم اختر اعلان هم وکړو لکه دی که نه رزبا طرف نه د اسدالله هجران طرف نه درد ویلفیر فاونډیشن طرف نه اختر مبارکي قبوله کوي مانان دي مسافر دي پښتانه دي هغو ته د ورکوټ اختر مبارکباد وایي بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو عربستان مومند یم د کیمرامین اسدالله هجران سره ستاسو په خدمت کې حاضر سلامونه مې قبول کړئ څنګه چې تاسو ته پته ده د درد ویلفیر فاونډیشن خدمات چې کوم دی هغه د چا نه پټ نه دي اکبر علي مومند د دې چیرمین دی او نظیر مومند چې کوم دی د دوی فاینانس سیکرټ دغه دی مشر دی نو خبرې له دې راځو چې موږ دوی نن تقریبا دویمه ورځ ده چې دلته کیمپ لګولی دی او د خلک راځي او دوی سره مدد کوي او دوی د یتیمانانو سره د بېوسو خلکو سره پیزار هم ورله اخلي چاله جامې هم کوي او داسې ډېر کسان داسې دي چې هغوی له دوی روزګار هم روانوي یو څو تپوسونه دې کوو اکبر علي مومند صاحب سلامونه مې قبول کړئ او تاسو د خپل فاونډیشن په باره کې خپل رایه موږ له راکړئ چې دا خلک ته خبر شي او د هغوی چې د زړه ته نور هم دا تسلي پرېوځي چې تاسو سره مدد وکړي بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او احترامات مې ومنئ ډاکټر صاحب ستاسو او ستاسو د ټیم مننه کوو ټول نه مخکې خو موږ د درد ویلفیر فاونډیشن د طرفه د خپل ټیم د طرفه ټول نړۍ چې څومره مسلمانان دي مسافر دي پښتانه دي هغو ته د ورکوټ اختر مبارکباد وایي د هغې نه پس د کیمپ مقصد لګول دا و پرون هم موږ لګولی و نن هم موږ لګولی دی چې روژې نه لکه موږ د 3 کالو نه موږ دا فاونډیشن چلو او روژې سټارټ نه موږ کار شروع کړی چې فوډ پیکج په شکل کې به موږ غریبانانو ته ورسوو نو 27 رمضانه پورې موږ 105 کورنو سره لغه کړی امداد کړی چې کم مستحق او کم د دې اخلو او دا هغه خلکو پیسې دي چې موږ ورته سوال کړی موږ ورته اپیل کړی چې دې کې مې منډۍ شامله ده په دې کې په مومن کې چې څومره خلک دي په کم ګوټ کې اوسېږي هغو موږ ته خپل هیلپ کړی چې یاره دا پیسې زموږ امانت دی او د هغه خلکو ته ورسوئ چې کم د دې مستحق دي نو 105 کورنو ته موږ فوډ پیکج ورکړی په 28 27 رمضان باندې موږ فوډ پیکج بند کړی پرون موږ کیمپ لګولی په کیمپ کې موږ دا ویلو چې په مومند په ګوټ کې په هر ځای کې غریبي یتیمې هغو دپاره دا یو میسج دی زموږ دا پیغام دی چې نن ورځو ته موږ یاده کړی چې د 3 نه به د 10 بجو پورې موږ ناست دي تاسو راتللی شئ هغه خلک چې ځان له پیزار نشي اخیستی هغه یتیمانان چې ځان له پیزار نشي اخیستی هغې دپاره به د درد ویلفیر فاونډیشن ټیم مې منډۍ کې موجود دی اوس هم دی تاسو یې نه نښنیمې یا په کم 10 بجې دي د 3 بجو نه موږ ناست دي تر اوسه پورې 105 هغه غریبانان هغه یتیمانان موږ له راغلي دي چې ځان له پیزار نشي اخیستلی او هغه ورته موږ حواله کړي دي تاسو داسې خبر شوم چې اوپن افر کړی و خلکو ته د هغې مقصد خلکو ته بیان کړئ د اوپن اپر مقصد خو دا و چې دې کې ریسک هم موږ په دې بنیاد باندې کړی و چې زموږ ټیم به هر کلي ته هر ځای ته ځان رسو که هغه تحصیل صافي دي که هغه قیزي دي که هغه بیزي دي چې څومره هم د موږ نه کېږي څومره زموږ کیپیسټي نو دې ځل موږ مصرفیات زیات موږ د رمضان پیکج کم فوډ پیکج و هغه موږ لږ د راخ کل تقریبا چې 27 رمضانه پورې موږ ورکړله پهله به موږ دا و چې د رمضان په سر کې به موږ فوډ پیکج ورکړلې نو بیا به موږ نه ورکولې خو دې ځل موږ د پهله روژې نه د 27 رمضان پورې فوډ پیکج ورکړل نه هغه ټیم موږ څه بچ نه شو چې موږ ځای ته ورسو کلي ته ورسو ګوټ ته ورسو هغه خلکو ته ځان ورسو چې کم مستحق دي نو هغې دپاره به موږ اوپن اپر ورکړی و چې یاره د چا په کې ګیله پیدا نه شي ټول ډسټرکټ مومند ته هم دا پر ورکړی و چې مې منډۍ ته تاسو راتللی شئ او تاسو خپل پیزار چې کوم یتیمانان دي یا تاسو راوستلی شئ یا هغو ناپ راوړلی شئ چې کم مستحق خلک دي هر سړی زموږ په هر کلي کې ذمهوار کس دی هغو مستحق هم پیژني خو هغو دپاره موږ اوپن اپر وکړی چې تاسو راشئ خپل پیزار ترلاسه کوئ نو هغې سلسله کې موږ ناست دي دلته او 105 کسانو ته موږ اوسه پورې دغه ورکړي دي سپلای لکه کمې پیزار شوز چپړ دا موږ ورکړي دي لکه عامو خلکو نه علاوه لکه څنګه چې د عام خلک دی او روزګار هم د چا شته یا نشته که دی هم هسې برای نام روزګار دی د دې خلکو نه علاوه دا کوم چې تاسو سره مدد کوي په دې یقینا چې دې باندې به ستاسو فاونډیشن ډېر ښه روان خو د دې نه علاوه داسې خلک شته چې هغوی تاسو سره مالداره خلک یا هغوی تاسو سره پیکج په دغه باندې یو اعلان وکړي یا یې درڅه کړی یا د روپۍ رالېږلي داسې ډېر لکه 50,000 100,000 1,000 لک داسې څوک شته دی نور مالداره خلکو کې الحمدلله داسې ډېر کسان دي چې موږ سره امداد کوي
د 1 लाख نه سره 2 लाख روپو پورې موږ ته والا کوي د 3 लाख پورې چې څومره کیپیسټي مالدار خلک شته دي او هغه موږ ته دغه یو خواست کوي چې بس موږ تاسو چې کم امداد کوي او کم موږ مرسته کوو زموږ نمونه موږ بس پرده کې ساتي او بیا چې ډېر ډیپینډ موږ دای په مې منډۍ باندې په تحصیل علمزو باندې په کارخانو باندې نو دغه خلکو نه چې شل او 10 روپۍ راکوي دغه زموږ فاونډیشن چې کم دی هغه روان دی او دا دغه غریبه طبقه چلی مالدار کسان ډېر کم دي هغه په سلو کې 2-3 کسان دي چې فاونډیشن له پیسې ورکوي خپلې مالدار ډېر کم دی او دا دغه غریبه طبقه د فاونډیشن په خپله چلی ځکه چې موږ هره ویډیو کې دا وایي چې دا فاونډیشن د هر چا فاونډیشن دی دا د هر یو کس فاونډیشن دی دا صرف نه د اکبر علي دی نه د نظیر دی دا د ډسټرکټ مومان د هر پر فاونډیشن دی او دا به موږ اجتماعي طور باندې چلو نو بیا به د اداره مخکې ځي د دې مومند ایجنسۍ نه علاوه د مومند ایجنسۍ نه علاوه داسې خلک شته په یورپ کې په خلیج کې چې هغوی تاسو سره آنلاین مدد کوي تاسو داسې هغوی نه مطمئن یاستئ او هغه کې خو یو کس دوه موږ ته شته دی په ورسیز کې سعودي نه موږ ته راځي د دوبۍ نه موږ ته راځي په کراچۍ کې غوزاغه خود ته راځي په پاکستان کې راځي خو ورسیز کې موږ ته سعودي نه راځي استرالیا نه راځي کله ناکله نو کوي هغه نه موږ لغای ځکه چې ورسیز هم نن سبا حالات د سیدي چې هغه باندې موږ ډېر پریشر نه اچو خو ورسیز چې پیسې موږ ته راولېږي دلته په موږ ډېر کار کیږي ځکه چې هغه روپۍ چې کومه ده هغه ډېره درنه روپۍ ده چې دلته راشي نو هغه په موږ دلته چې هغه سل ریاله موږ ته راولېږي دلته په موږ 2-3 کورنۍ لغه کولی شو وزر کولی شو د اختر اعلان هم وکړو لکه دی که نه تاسو د دې خلکو نه علاوه د خپل ځان نه او بیا د دې خلکو نه څومره مطمئن یاستئ دا مدد چې تاسو کوي تاسو کله کیمپ ولګوئ تاسو رویه څنګه د خلکو رویه خو ډېره زبردست دی زه ته دا وایم که نه چې واړه ماشومان راځي د کیمپ کې موږ ته پیسې راکوي موږ ته 110% راغی مطمئن په دې کې موږ په چا باندې نه دا لغه کو چېرې موږ ته مطمئن نه موږ چې کم کار ته ناست دي کو چا موږ ته پیسې نه دي راکړي دلته موږ سره ناست دی موږ له حوصله راکړې ده چا چې پیسو وس کېږي موږ ته پیسې راکړي دي چا چې په بل شکل کې وس کېږي هغه موږ ته په هغه بل شکل کې راکړي دي لکه مثلا موږ فوډ پیکج ورکول یو کس رالی زه به تاسو له 40 کیلو چای درکم یو کس رالی زه به تاسو له 50 کیلو غوړي درکم نو څومره خلک دي موږ سره مینه کوي موږ سره محبت کوي هغه دا کوي چې روزې چې کم دي روزې چې کم میچ د به دا تاسو وګټله خو بار قاله فیصلې چې کمی دا په نیتونو باندې کې ګوز موږ دغه مقصد هم دغه چې انسانیت دپاره کار وکړو که هغه څوک نظیر صاحب تاسو خپل تاثرات وړاندې کوئ تاسو ډېر ستړي کوئ په فیسبوک باندې مو وینو پوسټونه مو وینو یو ورځ دې پوسټ کړی چا جواب درکړی چې ستا د آی ډي نه موږ چې ته خوشحالۍ خبر وانه اورېدو نو تاسو دې خلکو ته څه پیغام ورکوئ بس زه خو به دې خلکو ته دغه پیغام ورکړم چې زموږ دا ستړی ده الله دې په خپل عظیم شان دربار کې قبوله کړي او صرف او صرف دغه هم غرض دی چې یو کس ته رانه خیر ورسي بس موږ نور څه دومره دغه نه کېږي خو بس هغه ستا خبره چې موږ پوسټونه ټول داسې که نه چې بعضې کس راته په میسنجر باندې وایي یا په وټساپ باندې راشي مړه وایي دا تا څه جوړ کړي یار نو زه ورته وایم چې زه بس خدای پاک پیدا کړی یم دې له ایمان چې ما ته ځینې کسان داسې په بازار کې وګوري یا داسې وایي دا هغه یو کس دی وایي چې هغه ډېر خفګان پوسټونه کوي خو زما عمر هم دغه خلکو سره دی که تاسو چاته ما سره دلته کښېنئ دې بازار کې ما له چې کوم کسان راځي ما ته چې کوم جړه فریاد کوي ما ته چې کوم څه وایي که نه خدای شته او تل به چې ته په خپله په هغه وخت کې په سرو سترګو وجاړې ما ته ډېر کسان داسې ځینې زیاته زه تللی یم چې ما ته هغه کسان ما سره هسې هېڅ طرح نه راستون شي ما ته وایي دې کور ته هم ته ننوځې دې ته ته وګوره دا څومره سخت حالاتو کې دي یا دا څومره په سختو دغه وخت تېروي او بیا هم تاسو ورځئ خو بس انشاءالله چې دا موږ وعده کړې ده دا هم د الله سره دا وخت وعده کړې ده چې یاره انشاءالله چې دغه د غریبانانو دغه کسانو خدمت به موږ کوو دا څوک چې د چا چې څوک نشته دی دغه چا چې یو الله دی او بس الله هغوی له موږ منتخب کړي انشاءالله چې دغه به موږ کوو د خیر سره الله دې رانه وکړي وایي مشران وایي د چا چې څوک نه وي د هغوی الله یې نو چیرمین صاحب اخري خبرې څه پیغام دا دی چې ټولو پښتنو ته دی تاسو ته څنګه پته ده زموږ د پښتنو حالات ورځ د ورځه خرابېږي موږ معیشت ته وګوره روزګارونه نشته کاروبارونه نشته دی نو دغه یو پیغام دی چې مینه محبت خور کوي اتفاق ساتئ تربوروالی نه ختمې کوي یو بل څه په نن معمولي خبرو باندې منع کړئ
بس خپل منځ کې را اتفاق شي او چې کله هم تاسو را اتفاق شي په دغه کې زمونږ ګټه ده په دغه کې زمونږ بری ده او دغه زمونږ د ترقۍ لار ده بیا چې کوم د اختر شپه ده دغه ټولو ته یو غلاغه د خواست دی کو چېرته اختر شپه باندې دا ویډیو اپلوډ کړه نو چې په هوایي فایرنګ نه هم ځان ساتئ ستاسو خوشحالي د بل د غم سبب جوړېدلی شي نو پښتنو ته دغه یو دغه دی چې را اتفاق شي مینه محبت لرئ په وړو وړو خبرو باندې منه خلک خپل چې کم مقصد دی کم کاس دی هغه وپېژنئ مننه شکریه ډیره مننه ډیره شکریه الله دې وکړي ټول ټیم د طرف نه موږ ټول نړۍ ته سپیشل اختر مبارک شي ډیره مننه ډیره شکریه الله دې وکړي چې الله نور همت درکړي حوصله درکړي طاقت درکړي الله واچوي خدای شته چې زه په خپله ستاسو ویډیو چې کوم ډېر په خوشحالېږم کتونکو د اختر اعلان هم وشو اکبر علي د لسناست درد ویلفیر فاونډیشن دپاره چنده کوي حقیقت خبره دا ده چې تاسو که چېرته دوی سره مدد وکړو نو زما خپل 100% یقین دی چې دوی به ستاسو یوه روپۍ هم نه ضایع کوي دا زما یقین دی او دوی چې څومره غمخوار دي د خلکو نو زه نشم ویلی چې دومره بل څوک کیدی شي زموږ مقصد صرف دا و د الله د رضا دپاره دا وړه غوندې ویډیو هم دله جوړه کړله چې تاسو ته در ورسي د دوی کوم اهمیت دی چې هغې نه هم خبر شي دوی کوم ستړي دي د هغې نه هم خبر شي دوی کوم کوشش کوي د هغې نه هم خبر شي او بیا تاسو که 10 روپۍ وس کېږي چې 100 کړئ که 100 کېږي چې 40 شي او که 50 شي او 100 او داسې پسې اوس هم پکې خلکو تقریبا 1000 روپۍ هم واچولې 1500 روپۍ پکې واچولې مقصد هم صرف دا دی چې بس د یتیمانانو د بېوسو خلکو مدد وشي زما طرف نه د اسدالله هجران طرف نه درد ویلفیر فاونډیشن طرف نه اختر مبارکي قبوله کوي د اسدالله هجران سره راځئ عربستان مومن د الله په امان